سلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته. دوستانو، همیشه تاسو پوښتنه کوله چې موږ څنګه کولی شو فرانسې هېواد کې البته تحصیلي بورسونو ته لاره پیدا کړو. دوستانو البته دوستانو، زه ډېر ساده پښتو خبرې کوم چې هغه دوستان چې په دري ژبه خبرې کوي نو هغه په ویدیو پوه شي. او زه په دري کې څو خبرې کوم. دوستان عزیز، اون دوستایی که به پشتو صحبت کردن نمیتونه، پشتو درک کردن نمیتونه، شما میتونید دوستان عزیز در اینستاگرام ما مسیج کنید، ما به شما در بار وضاحت خواهم داد. اینستاگرام اینجا به شما منشن میکنم. ښه دوستانو، تاسو د فرانسې هېواد د بورسونو په اړه ما نه پوښتنه کړې وه. زه نن تاسو دغه مکمل کوم معلومات مې چې تاسو ته راټول کړي دي زه تاسو دلته ویډیو کې تشریح کوم. دغه طرز عمل باندې مخکې لاړ شئ دوستانو، تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره د فرانسې هېواد بورسونو ته لاره پیدا کړئ. دوستانو فرانسې هېواد بېلابېل بورسونه لري. زه به اول تاسو ته وایم چې کوم کوم بورسونه دي، بیا به تاسو ته وایم چې څه رقم یې ترلاسه کولی شو، بیا به د هغې وخت زمان تاسو ته وایم چې کله موږ دې دپاره درخواست ورکولی شو او د درخواست طریقه یې څه شی ده، کوم سایټونه دي. دوستانو دا به ټول په دې ویډیو کې زه تاسو ته تشریح کوم دوستانو. او ما سره پاتې شئ دوستانو، د چینل سبسکرایب هم هېر نه شئ، دا ویډیو ټولو دوستانو سره شریک کړئ. دوستانو د فرانسې حکومتي بورسونه، دوستانو اول هغه بورسو څخه د فرانسې حکومتي بورسونه دي. دوستانو دې ته ایفل سکالرشپ هم وایي، یعنی د دې بورسونو نوم چې ده ایفل سکالرشپ. دوستانو هغه بورسونه دي چې د فرانسې د دولتي ارګانونو لخوا دغه کیږي. دوستانو نه ایفل اکسلنس سکالرشپ چې ورته وایي، یعنی د فرانسې د دولت د خوا نه ده تعقیبیږي او اکثرا دولتي پوهنتونونه دې کې لاس لري. او دا په کوم کوم بخشونو کې ده دوستانو؟ انجینري بخش کې ده، ساینس بخش کې ده، حقوق بخش کې ده، اقتصاد او مدیریت بخش کې ده دوستانو، چې اکثرا دغه دي. د دغسې بورسونو دوستانو شرایط څه شی دي؟ د دې شرایط به زه تاسو ته وایم دوستانو. اول شرایط د عمر ده. کوم عمر ده؟ د ماستر د ماسترۍ زده کړې لپاره تر 15 کلونو، 15 یعنی 15 کلو پورې وایي، یعنی دینه د 15 کلنې پورې کوم ځوانان چې دي هغه ډېر په اسانۍ سره جذب کېږي دوستانو. او ماسترۍ دپاره او دکترا دپاره چې ده دوستانو 13 کاله، او د لیسانس دپاره معلومه ده چې 12 نه فارغ وي نو هلته عمر دونه مطرح نه ده دوستانو. دا څنګه موږ ترلاسه کولی شو دغه ډول بورس دوستانو؟ دې دپاره باید محصل مستقیم یو پوهنتون سره په تماس کې شي دوستانو، او هلته ثبت نام وکړي د بورس دپاره. داسې هم کېدای شي دوستانو، ځکه دا ایفل بورسونه په فرانسې کې ډېر زیات مشهور دي، نو چې تاسو مستقیم ایفل بورسونو ارګنایزیشنو نومونه ولیکئ دوستانو، هغه تاسو ته راځي دوستانو. او که دغه ایفل بورسونو په اړه دوستانو تاسو غواړئ ډېر زیات معلومات ترلاسه کړئ دوستانو، د زیاتو معلوماتو لپاره کمپوس فرانس چې تاسو ته لیکم دغه ولیکئ، د دې سایټ ته ورشئ، ټول مکمل معلومات به تاسو ته درشي دوستانو. دویم ډول بورسونه دوستانو اغزاموس دوستانو. اغزاموس پروګرام څه ته وایي دوستانو؟ دا هغه بورسونه دي دوستانو چې د اروپایي ټولنې لخوا، ځکه اروپا کې خو اروپا ټولنه کې خو ډېر زیات ملکونه دي، خو خپله دغه اروپا ټولنه به یې ځان ته په هغه تحصیلي بخش کې بورسونه لري دوستانو چې د اروپا د ټولنې لخوا را تعقیبویږي. خو دا په فرانسې کې هم دغه سیستم شته دوستانو، یعنې دا بورسونه په فرانسې کې چې کې تعقیبیږي. تاسو کولی شئ د دې لپاره شی کې ثبت نام وکړئ دوستانو، او د لیسانس ماسترۍ دکترا دپاره دې کې کولی شئ تاسو شی وکړئ ثبت نام وکړئ. البته دا هم ځان ته شاید د معمولو یعنی دا هغه چا دپاره دي چې د مثلا په اروپا کې د بهرني هېوادونو ترمنځ د تبادلې پروګرامونه، یعنې اروپایي مثلا د دې مقصد څه دی چې یعنې په ایټالیا کې، فرانسه کې، بلجیم کې، همداسې آلمان کې دغه هېوادونو کې دا تعقیبېږي دوستانو. تاسو کولی شئ چې بیا د اروپا ټولنې لخوا دلته درس ووایئ دوستانو. او دریم ډول بورسونه چې د پوهنتونونو بورسونه دي دوستانو. فرض مثال یو پوهنتون ده، فرض مثال زه تاسو ته د افغانستان په سیستم کې مثال درکړم، د کابل پوهنتون دا ځان لپاره خپله شخصي بورسونه ځانګړي لري چې خلک جذبوي. په فرانسې کې همداسې هر پوهنتون ځان لپاره د بورسي سیستم لري. تاسو چې په فرانسې کې هر پوهنتون پیژنئ، راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته د فرانسې مشهور پوهنتونونه نومونه سره د ادرسونه زه تاسو ته وړاندې کوم چې تاسو په اسانۍ سره پیدا کړئ. دې ویډیو کې ډېره اوږده کېږي. تاسو به د فرانسې دغه پوهنتونونه سرچ کوئ، پیدا به یې کوئ، او د هغې سایټ ته به ورشئ. تاسو به د فرانسې هماغه پوهنتونونو سایټ ته د بورسونو بخش کې ورشئ. هلته به تاسو دا بورسونه پیدا کوئ چې بېلابېل نومونه ورته وایي. لکه تاسو ته یو مثال درکړم، په دغه کې د بېلګې په توګه درته وایم، لکه پاغي سکالې. پاغي سکالې دوستانو دا یو شخصي ارګانونو پوهنتونونه دي. تاسو چې سرچ کوئ نو مستقیم د بورسونو بخش ته تاسو ووځئ. همدغسې دغه نور چې زه تاسو دلته نومونه لیکم، دې دپاره هم شرایط شته دوستانو. یعنې دا دریم ډول بورس ده، یعنې د پوهنتون سره مستقیم په تماس کېږئ او دغه بورس ترلاسه کوئ. شرایط دا دي چې تاسو باید مستقیم په پوهنتون کې داخله واخلئ. یو شرط دا ده
صحیح شو. مستقیم په پوهنتون ته غوښتنلیک ورکوئ چې تاسو ته بورس درکړي، او دا عموما په پوهنتونونو کې هغه محصلینو ته لومړیتوب ورکوي چې ښه تحصیلي سابقه ولري. دغه بل شرط ده. دغه بورسونه هغه چا دپاره دي چې ښه تحصیلي سابقه ولري، یعنی کوم ځای کې چې تحصیل کړی وي هغه ډېر معتبر ارګان وي دوستانو، یعنی اسنادونه ډېر معتبر وي. داسې خلاصه درته وایم دوستانو، ښه اسناد وي. څلورم نوع بورس چې ده دوستانو، د نړیوال موسسو سازمانونو بورسونه. دوستانو دا د چا دا څه رقم بورسونو ته وایي؟ دوستانو دا هغه بورسونه ته وایي چې د نړیوال خیري بنسټونو لخوا کنټرولېږي، لکه فولبرایټ سکالرشپ چې ورته وایي که نه. فولبرایټ سکالرشپ د کنه دغسې په المان کې چې دا ډاټ په نوم ده دوستانو، چې دا دې ته مبادله بورسونه وایي. یعنی که فولبرایټ ته تاسو دغه وکئ نو کیدای شي که چېرته فولبرایټ نه تاسو د فرانسې بورس درخواست ورکړئ دوستانو هغې په سایټ کې، نو تبادلې په شکل تاسو د فرانسې ته راجع کوي او تاسو ته بورسونه درکوي. دې کې هم تاسو یو چانس لرئ دوستانو چې بورس ترلاسه کړئ. دغه بورسونو دپاره دوستانو کم اړین اسناد، کم شیان ضرور دي دوستانو. یو خو واضح خبر ده که چېرته غواړئ لیسانس نو مکتب اسناد دې باید وي، که چېرته غواړئ ماسټري نو لیسانس باید ولري، او دغسې د ډاکټرا لپاره باید ماسټري ولري. دا خو شرط ده، دی باندې هر څوک پوهېږي. او په بورسونو کې چې اسناد یې هغه تحصیلي سندونه دي، د لیسې، پوهنتون ریکارډونه او د فراغت سندونه دوستانو. دویم د ژبې سند. که تاسو غواړئ چې په انګلیسي ژبه کې دوستانو تحصیل وکړئ، په فرانسې ژبه کې توفل او ایلټ، دا ضرور ده چې تاسو باید ولرئ. او که چېرته په فرانسوي ژبه کې نو تاسو ته اړین ده چې دلف او دالف چې دلته تاسو لیکم دا د فرانسې ژبې معیارونه لکه څه رقم چې توفل ده لري، دا هم د فرانسې ژبې لپاره یو معیار ده چې تاسو باید دغه اسناد ولرئ په فرانسوي ژبه کې تاسو غواړئ درس ووایئ. صحیح شو. په دریم پړاو کې چې سره د اسنادونو د انګلیسي یا د فرانسې ژبې کار ژبه چې تاسو انتخابوئ، د هغې اسناد نه وروسته تاسو باید موټیویشن لیټر چې ورته وایي د انګریزي لیک دوستانو، دغه ډېر په فرانسې هېواد کې لیټر موټیویشن چې ده دوستانو دا ډېر زیات اړین ده او ډېر زیات په تخنیکي ډول دا ولیکئ دوستانو چې جانه مقابل ته تاسو قناعت ورکړئ چې دغه بورس کې تاسو شامل شئ دوستانو. او دا یو داسې چا باندې ولیکئ چې ډېر تجربه ولري، که تاسو یې نشئ لیکلی ډېر با تجربه شخص باندې ولیکئ دوستانو. او بل چې ده ریکومنډیشن لیټر چې په پښتو کې د توصیې لیکونه وایي دوستانو. ریکومنډیشن لیټر یو معتبر شخص نه واخلئ، د یو معتبر پوهنتون استاد څخه اخلئ، یو دولتي ارګان نه اخلئ، دغه خط باید تاسو ولرئ دوستانو. نو دغه اړین اسنادونه دي دوستانو چې یو بورس دپاره تاسو غواړئ ثبت نام وکړئ ضرورت کېږي دوستانو. په بورسونو کې غوښتنلیک نیټې دوستانو د نیټې په اړه وایم. تاسو کله کولی شئ فرانسې هېواد کې بورس دپاره ګمان وکړئ دوستانو. په فرانسې هېواد کې لکه په جولای میاشت کې دوستانو رخصت وي. کله چې جولای میاشت خلاص شي یعنی سپتمبر پورې رخصت وي، د ګرمي رخصتي وي، دې وخت کې درس نه وي، تاسو دغه رخصتیانو په موده کې باید دې بورسونو ته ثبت نام وکړئ، ځکه په سپتمبر په اوله نیټه باندې دلته تحصیلي کال شروع کېږي. یعنی په سپتمبر په اوله نیټه باندې باید تاسو فرانسه کې اوسئ او خپل درس شروع کړئ. نو کوشش وکړئ چې سپتمبر نه مخکې تاسو باید د ثبت نام وکړئ، ځکه ایله 3 میاشتې ستاسو د ویزې د کارونه نیسي، که چېرته تاسو قبول شئ نو ستاسو د رسمي کارونه خلاص شي دوستانو. دا مهمه خبره ده دوستانو. او دوستانو نیټې په اړه مې تاسو ته ویل، ما تاسو ته ویل چې کوم بورسونه دي په فرانسې کې څنګه ورته ثبت نام کولی شو، کوم لاین سایټ ته ورشو او کومه موده، دا مې ټول تاسو ته ویل دوستانو. خو معتبره سرچینه په فرانسې هېواد کې دوستانو کامپوس فرانس یا فرانس کامپوس ویب پاڼه ده دوستانو، چې دغه ټول معلومات تاسو هلته پیدا کولی شئ دوستانو. په فرانسې هېواد کې دغه ډول بورسونه دي چې تاسو ګورئ، دولتي بورسونه یا هم تاسو مستقیم یو پوهنتون ته ځئ پیدا کوئ ځان ته ثبت نام کوئ، یا د نړیوال سازمانونو یا فولبرایټ مې درته مثال درکړو، یعنې نړیوال اتحادیې خیري اتحادیې. فرانسې هېواد کې دغه 4 لارې دي تاسو کولی شئ بورسونه ترلاسه کړئ، او اسنادونه کوم پکارېږي هغه مې تاسو ته وویل دوستانو. نیټه او زمان یې باید سپتمبر نه مخکې 4 میاشتې مخکې دا کار تاسو وکړئ چې تر څو ستاسو رسمیت خلاص شي. او دوستانو په آخر کې تاسو ته خبره کوم چې مالی لګښت ځینې بورسونه لري، کېدای شي ځینې وخت تاسو نه خپل ستاسو د بانک اکاونټ مالي هغه وضعیت هم وګورئ دوستانو، ځکه ځینې وخت کې دا بورسونه فری نه وي. کوم بورسونه چې فری نه وي نو هغه ستاسو مالي هغه ستاسو اقتصادي شرایط هم ګوري، او کوم چې فری دي بیا دا شیان پکې نشته دوستانو. یعنې کېدای شي تاسو ته ووایي چې ستاسو په اکاونټ کې 100 روپۍ دي، کوم بورسونه چې فری نه دي دوستانو. دغه ټول طریقې وي د فرانسې د هېواد بورسونو په اړه چې تاسو غواړئ تحصیل وکړئ دوستانو دلته. او په آینده کې به زه تاسو ته د فرانسې هېواد مشهور پوهنتونونه په بېلابېلو بخشونو کې تاسو ته تشریح کوم چې تاسو په اسانۍ پیدا کړئ. مننه دوستانو، چینل سبسکرایب کړئ، نور دوستانو سره شریک کړئ دوستانو، او سوال هم درلودو انسټاګرام ته راشئ.